ننګرهار والي شاه محمود میخیل د کپ په لومړی د خپل کار په دفتر کې له مرکز څخه راغلي د پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت د پلټنې رئیس احمد تمیم اعظمي په مشرۍ راغلي پلاوي سره ولیدل. د پلاوي مشر احمد تمیم اعظمي وویل چې د ولایت د سفر موخه په دې ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې 3 کلونو چارو پلټنه ده چې په څو ورځو کې به د مالی چارو اړوند پلټنه ترسره او لومړنی راپور به ولایت مقام او وروسته وزارت سره شریک کړي. هغه زیاته کړې د پلټنه به د پلټنې عالی ادارې په مرسته او همغږۍ ترسره شي. همداراز یو شمېر نورو برخو کې هم ننګرهار والي څخه د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل خوښي وښوده چې د دې ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کلنۍ مالي چارې پلټل کیږي او هیله یې ښوده چې په پوره دقت او شفاف ډول پیالې ورسره شریکې شي. نوموړي زیاته کړه کارکوونکو ته باید کاري روحیه ورکړل شي. هغه اشتباهات چې د کار پر مهال په غیر ارادي ډول ورڅخه ترسره شوي وي ورته د اصلاح سپارښتنې وشي او هغه چې په قصدي ډول ترسره کوي په اړه باید قانوني اقدامات ترسره شي. ښاغلي میخیل له مرکز څخه راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د ولایت مقام حکومتي او مرستندوی ادارو ترمنځ د باور، همغږۍ او همکارۍ فضا رامنځته شوې او د همدې چارې په تعقیب به حکومتداري پیاوړې شي.